د کرونا وبا له خپرېدو سره له څو میاشتو راهیسې په دې تړاو په پراخه کچه جعلي معلومات هم لاس پر لاس کیږي. داسې حال کې یو لور ته حکومتونه هڅه کوي عامه پوهاوی ډیر شي، بل لور ته د دیني عالمانو رول هم ډیر مهم بلل کیږي. پاکستان کې یو مشهور دیني عالم طارق جمیل د روانې میاشتې لومړیو کې پر کووید-19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته روغتون کې بستري و. اوس نوموړي پر یوټیوب حواله رسنۍ له خلکو غوښتي چې د کرونا وبا خپرېدو مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر وکړي. په دې ویډیو کې طارق جمیل وایي د کرونا وبا لومړۍ څپې پر مهال مې یوه ویډیو خپره کړه، خو زه نه پوهېدم چې کرونا څه ده. دا ځل زه خپله پرې اخته شوم، خدای تعالی شفا راکړه. زه له تاسې یوه غوښتنه لرم او هغه دا چې دا یوه بلا ده، مصیبت دی. زه ډېرې خبرې نشم کولی، خو له تاسې غواړم چې د خدای لپاره احتیاط وکړئ.